قرآن او حدیث نه دا خبره واضح ده چې رب العالمین چې د پیغمبران را لېږلي دي او د کتابونه نازل کړي دي نو دا ټول د دې دپاره چې د هغه الله یوازې بندګي وشي او څوک ورسره شریک نشي. هم د دې دپاره الله سبحانه وتعالی دا ټول مخلوق پیدا کړی دی، هم د دې دپاره الله سبحانه وتعالی دا دنیا پیدا کړې ده. بعض دا وایي د دنیا د پیغمبر د مخې پیدا ده. زموږ په دې خلکو کې دا کیسې شتي، خصوصا چې څوک د بریلیانو نه متاثر یا د تصوف د عقیدې نه، هغوی دا خبرې کوي او په دې باب کې منګړت حدیثونه هم بیانوي. یاده کوي دا خبره چې دا دنیا د الله د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړې ده، دا د پیغمبر د مخه نه ده پیدا. که چېرته د پیغمبر د مخه د دنیا پیدا وې او د هغه دپاره پیدا وې او د هغه د لاسه الله پیدا کړې وې نو بیا پکار دا وې چې د پیغمبر کله دنیا نه لاړ چې د دنیا ورسره هم ختمه شوې وې، خو دنیا بیا هم پاتې ده. قرآن کې الله دا خبره ښه واضح بیان کړې ده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما نه دي پیدا کړي د انسانان او پیریان مگر د خپلې بندګۍ دپاره. د ټول الله د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي ده، د پیغمبر د مخه نه دي پیدا کړي. نو دی دنیا کې چې سوچ وکړو دې مخلوقاتو کې نو دا خبره ته ښه واضح به شي چې دا ټول مخلوق هغه رب ته محتاج دی او په هر ځای کې به ورته دلیل ښکاره شي چې هغه رب چې د هغه یک یوازې دی. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. ځمکه اسمانونو کې چې څوک هم دي دا د رحمان بندګان دي، د هغه د زور نه لاندې، د هغه په باچایي کې دي، هغه چې څه کول غواړي هغه پکې کوي. نو د پیغمبران چې رالېږلي شوي دي، د کتابونه چې نازل شوي دي، د ځمکه او اسمان چې الله پیدا کړي دي، د قسمه قسم مخلوقات چې پیدا کړي دا ټول د دې دپاره پیدا شوي دي چې د الله سبحانه وتعالی بندګي یوازې وکړی شي، چې د الله سبحانه وتعالی توحید دا خلک وپېژني، چې د الله سبحانه وتعالی سره په عبادت کې بل څوک شریک نه کړی شي. د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی پیغمبران را لېږلي دي، هغوی بیا توحید بیان کړی دی او هغوی بیا د شبهاتو تفصیلي جوابونه ورکړي دي. الله څه وایي؟ ولقد بعثنا في كل امة رسولا. الله وایي ما هر امت ته پیغمبر لېږلی، هر امت ته الله پیغمبر لېږلی. ولې لېږلی؟ چې جهاد وکړي یا اخلاق ښایسته کوي یا منځونه کوي زکات ورکوي. دا ورستنی خبرې دي، بنیادي خبره چې رسه دپاره لېږلي دي ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله د دې دپاره پیغمبران لېږلي دي چې بندګي دي یک یوازې د الله وشي او د الله نه علاوه چې د چا بندګي کېږي د هغې نه دې انکار وکړی شي. د دې دپاره الله د پیغمبران را لېږلي دي. د توحید طرف ته دعوت ورکول د میراث د پیغمبرانو دی، خو څوک چې د توحید سره نه عادت کنه او ژوند یې نه تیر کړی په توحید کې نو دا خو پرېږده چې هغه له طریقه به ورځي د دعوت یا نه، بلکې هغه تنګېږي په دې دعوت سره. ډېر خلک د توحید په دې ټکي باندې تنګېږي. ډېر خلک چې کله په درس کې دا ویلی شي چې توحید او توحید دې ته وایي او د توحید اقسام او شرک دا دی او د شرک اقسام، په دې سره په ده باندې چې دی نو څه مساډوبي راشي. ولې؟ ځکه چې هغه پېژندلی نه چې توحید څه ته وایي، هغه پاتې شوی نه دی توحید کې چېرته. د کوم دعوت دپاره چې پیغمبران بنیادي طور رالېږلی شوي دي هغې طرف ته دعوت نه کېږي، دا عجیبه خبره ده. په منبر باندې کښېنه صرف دا بیانوه چې اخلاق ښه ساته او د مور پلار حق ادا کوه، د بچو حق ادا کوه، د ګاونډي حق ادا کوه، د ملګري حق ادا کوه او د عالم حق ادا کوه او د پلاني حق ادا کوه. د هغه ورته وایه چېرته خو د هغه عرش والا د حق مبارک هم خبره وکړه کنه. حدیث د معاذ بن جبل
مشهور حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په خر باندې سور او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا معاذ اتدري ما حق الله على العباد اے معاذ ته دا پته شتي چې د الله څه حق دی په دې بندگانو باندې هغه ته ما د پته نشته الله او الله رسول ته پته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی حق د الله په بندگانو دا دی چې دا الله یوازې بندګي وکي او دا سره څوک شریک نه کی و مولوی صاحب چرته خو دې حق مبارکم خبره وکړه کنه عمر له تدق خبري بیانې چې د پلاني حق او د پلاني او د مخلوق خبري وکړي او اخلاق بیانې یا بس صرف د جهاد طرف ته دعوت ورکړي یا بس صرف فقهي مسائل بیانې علم صرف دا دی و بنیادی مسلې لراشه زمونږ چې ټول مسلې په دین کې دي خو بنیاد لراشاول بنیادی خبره چې د پیغمبرانو لګلې شوې دي هغه د توحید دا مسله ده